مې چې دا زما ټیبل یې لا نه دي صفا کړی ته ولې دا د پرون ورځې حسابونه وګورم لکه مرستیاله پرون چا 3 کسان راغلي دي مشر یې راوغواړه زه بیا نومان ولیکم سمه ده مهاجر صاحب دا دې زیات راستوه السلام علیکم مدیر صاحب وعلیکم سلام څنګه شی جوړې چې مدیر صاحب تا موږ ته غږ کړی و څه ویل دي تاسو څه وخت راغلي یاست کوم ځای یاست چې مدیر صاحب موږ پرون نور ورځ راغلي یو دلته ښه او یو دوه چې 3 ورځې زموږ کېږي 3 دن زموږ دلته کېږي کام کوو نه ښه او موږ پنجاب سره راغلي یو موږ اصلي پنجابي یو نه اصل پنجابي موږ والا دي تی نومان ولې نه دي لیکلي چې مدیر صاحب موږ دلته بل ستا په ځای بل مدیر ناست و هغه زموږ نومان دلته ولیکه دا دلته بس صحیح شو دلته ستاسو نومان نشته هغه مدیر نه دی هغه زما مرستیال دی که زموږ نوم دلته نه دی لیکل سوی یا اوس ولیکه مدیر صاحب 3 دن کام کړی دی یار دا 3 دن کارت کې بیا موږ ستا نوم چیست دی که زما نوم سرفراز دی دا نورو دوه نومان چیست دي یو اکنواز دی بل شانواز دی دا نومان ولیکل شو مدیر صاحب و د پنجابیان په درمیان کې ولې وایه زما ستا مدیر صاحب موږ پنجابي دی یو سرفراز دی یو شانواز دی یو اکنواز دی یو بل شی دی خو بس موږ نومان دی سرفراز شانواز دا نوم څه دی مدیر صاحب په نومان کې د اواز ماز نشته زما ساده نوم دی حاج محمد چې مدیر صاحب ستا نوم حاج محمد صاحب دی نه زموږ نومان کې بیا شانواز دی بل شانواز باقر زموږ نومان کې واز ما شته پوه شوې چې مدیر صاحب اوس به موږ کار لکللی دی او هلته کام کوو کام نو بیا زموږ نوم تاریخ خو به کاټېږي نه یا بس ټیک دی موږ وبېرته دا 3 دن کاټ نشي بیا تنخوا کاټېږي یار غریبي ده مسکیني ده نه بس مدیر صاحب بس کور ودان زه دسه لاړم کار ته ځم هغه نور ملګري عادي کار کوي ټیک ده ښه داسې لاړم کور ودان